د امریکا د مهاجرت نوع خبر USCIS د عکس نوع قانون ولی USCIS زاړه عکسونه نور نه قبلوي ولی USCIS بیا ځلې د خلکو بایومتریک اخلي ولی دا قانون رامنځته شو السلام علیکم زما نوم صدام حسین دی دغه ویډیو تاسو ته د عامه پوهاوی د خاطره جوړوم دا حقوقي مشوره نه ده تاسو کولی شئ که چیرته کیسونه لرئ یا مشکل لرئ بیا کولی شئ چې خپل د مهاجرت د وکیلانو سره وګورئ دا عمومي معلومات دی او عامه پوهاوی دی چې د USCIS لخوا نشر شوی دی زه غواړم چې په پښتو ژباړه تاسو دپاره ټکي په ټکي ترجمه کړم او تاسو ته دا خبر ورسوم تر څو تاسو وکولی شئ د خپل د USCIS د کیسونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو ما سره تر اخره ویډیو پورې پاتې شئ او دغه ویډیو تاسو کولی شئ چې خپل فامیل دوستانو ته سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم دغه خبر نه خبر شي بیا هم ښه راغلاست دوستانو دغه پالیسي چې ده د USCIS لخوا نه د دسمبر 2 تاریخ د 2025 کال نشر شوی دی موضوع د هویت د اسنادو لپاره د عکس بیا کارونه موخه د دې چې شی د متحده ایالاتو د تابعیت او کډوالۍ خدمتونه د USCIS د پالیسۍ په لارښود کې نوې پالیسي لارښوونه صادروي تر څو د ادارې د عکس د بیا کارونې پالیسي کې بدلون تشریح کړی شالید چې شی دی د خوندي اسنادو د صادرولو او د اوسنۍ بهیر د یوې برخې په توګه د USCIS ممکن د ګټې غوښتونکي عکس د غوښتنلیک د ملاتړ په مرکز ASC کې یا د بل هغه منظور شوی سپارلو له لارې واخلي چې د ادارې د پالیسۍ له مخې اجازه لري چې د دې تازه معلومات لپاره په ګډه د بایومتریک خدماتو د ملاقات BSA په نوم یادیږي دا د کورونا موږ تاسو کورونا ورته د COVID-19 وبا پر مهال د دې لپاره چې غوښتونکي مجبور نشي په فزیکي ډول ASC ته د عکس اخیستلو لپاره حاضر شي USCIS د ځینې غوښتونکو لپاره مخکې اخیستل شوي عکسونه بیا کارول یعنی هغه وخت چا نشو کولی چې فزیکي ډول دفترونو ته یا بایومتریک ته لاړ شي نو د هغې د خاطره USCIS د لنډمهال دغه د خاطره همغه د ID عکسونه یا د نورو ځایونو هغه ستاسو عکسونه پیدا کول هلته یې کارول چې د دې بیا کارونې موده د غوښتونکو د عمر پر بنسټ ټاکل کېده خو د دې پالیسۍ د دې لامل شو چې داسې خوندي اسناد صادر شي چې د سند د اعتبار تر پای پورې پکې کارول شوی عکس تر 22 کلونو پورې زوړ وي د COVID-19 د اسانتیاو تر پای وروسته په سپټمبر د 2024 کال کې د USCIS د هر ډول د ادارو له خوا صادر شوی خوندي سند لپاره د عکس بیا کارونه تر اعظمي 10 کلونو پورې محدود کړی USCIS د عکس عمر د لومړي ځل لپاره د بیا کارونې پر مهال په پام کې ونیو او ډاډ یې ترلاسه کاوه چې د 26 کلونو له هغې پورته عمر لرونکو غوښتونکو لپاره د خوندي سند د اعتبار په موده کې د عکس عمر له 10 کلونو زیات نشي یعنی د 25 کلونو او له هغې کم عمر لرونکو غوښتونکو لپاره د عکس عمر د خوندي سند د اعتبار په موده کې د 10 میاشتو زیاتېدی نشو اوس USCIS د عکس د بیا کارونې خپله پالیسي بدلوي یعنی USCIS کولی شي یو مخکې اخیستل شوی عکس یوازې هغه وخت بیا وکاروي چې د غوښتنلیک د سپارلو پر مهال یعنی د بایومتریک خدماتو د ملاقات BSA له لارې د عکس د اخیستلو له نیټې څخه تر 16 میاشتو یعنی 3 کلونو زیات وخت نه وي تیر شوی دا پالیسي پر ټولو د کډوالۍ د ګټو غوښتنلیکونو تطبیقیږي یعنی پرته له دې فورمونو څخه دغه فورمونه غیر د دې فورمونو نور ځایونو کې مثال کاریږي د تابعیت غوښتنلیک یعنی فارم N 400 چې د سټیزنشپ لپاره کارول کیږي د تابعیت د سند غوښتنلیک فارم N 600 د دایمي استوګنې کارت د بدیل غوښتنلیک فارم I-90 چې مثال دا د ګرین کارت چې کله غواړئ چې تبدیل کړئ یا اکسپایر کیږي یا نور ورکیږي درنه نو دغه فارم بیا تاسو کولی شئ چې وکاروئ
د دایمي استوګنې د ثبت یا د وضعیت د سمون غوښتنلیک فارم آی 315 اتیا چې د ګرین کارت د خاطره دا فورم استفاده کیږي چې د وضع لپاره څوک اپلای کوي په امریکا کې. دا فورم د نورو بایومتریک معلوماتو راټولولو ته اړتیا لري چې پکې نوع عکس هم شامل دی. د هویت اسنادو لپاره د عکس بیا کارونه. دا لارښود چې د پالیسۍ د لارښود یا پالیسي مانوال په لومړي توګه یا والیوم 1 کې شامل دی سمدستي نافذ دی او پر هغه د ګټو غوښتنلیکونو تطبیقیږي چې د خپرېدو له نیټې وروسته یا هماغه ورځ ثبت شوی وي. په پالیسۍ لارښود کې شامل لارښود حاکم دی او د دې موضوع په اړه ټول پخواني اړوند لارښودونه لغوه او ځای ناستې کوي. د پالیسي مهم ټکي دا څرګندوي چې یو اس سی آی یوازې هغه وخت کولی شي چې مخکې راټول شوی د بایومتریک خدماتو د ملاقات د بي اس ای عکس بیا وکاروي چې د غوښتنلیک د سپارلو پر مهال د عکس د اخیستلو له نیټې څخه تر 14 میاشتو یعنې 3 کلونو زیات وخت نه وي تیر شوی. دا روښانه کوي چې یو اس سی آی واک اختیار لري چې د موجود عکس د بیا کارولو پر ځای له غوښتونکو څخه نوی عکس وغواړي. د دې اړتیا لري کوي چې هم د عکس عمر او هم د خوندي سند د اعتبار موده جلا محاسبه شي. دا څرګندوي چې یو اس سی آی به هغه عکسونه نه کاروي او نه بیا کاروي چې د غوښتونکو لخوا په خپل سپارل شوی وي. د بدلونونو لنډیز دی چې اغیزمنه برخه چې مثال دغه بیا د یو خپل هغه برخه لري چې چپټر 2 دی او والیوم 1 دی پارت سی دی دا هغه بیا هغه خپل په دغه شانو کې بیا تاسو لپاره دغه درکې معلومات درکوي. دا هغه د خاطر کسانو د خاطر دا دی چې دیو عکس دغه لري کیسونه په جریان کې دي که چېرته تاسو لپاره دغه راځي دغسې ورقې راځي د یو اس سی آی لخوا نه میل کې ورقې تاسو ته راځي یا کوم نور ایمیل درته راځي نو تاسو بیا کولی شئ چې خپل د وکیلانو سره وګورئ چاته چې خپل کیسونه ورکړي دي چا سره چې تاسو خپل کیسونه شامل دي نو هغې سره بیا وګورئ دغې په اړه بیا ورسره خبرې وکړئ. هغې به هم تاسو لپاره اول درکوي مخکې نه ځکه چې دا کوم عادي موضوع نه ده. که یو اس سی آی غواړي نو دا کوم عکس تاسو نه غواړي یا بایومتریک تاسو نه وغواړي یا بیا ځل تاسو وغواړي د یو اس سی آی دفتر ته چې د بایومتریک شي نو لازمي ده چې تاسو د خپل وکیل سره وګورئ او هغې ته احوال ورکړئ ځکه یو اس سی آی همیشه تاسو ته یو میاشت مخکې وخت درکوي. همداسې نور دوستان که چېرته پوهېږي نو بیا هغوی نه تاسو دغه وغواړئ مشوره وغواړئ ځکه حتمي باید په هغې کې تاسو ګډون وکړئ. دا ضروري او حتمي دی او دا رسمي نشر شوی دی د یو اس سی آی لخوا نه په ویب سایټونو کې او په پیجونو کې په سوشل میډیا کې ټول ځایونو کې دا نشر شوی دی. شاید تاسو د نورو دوستانو څخه هم اورېدلی وي خو بیا هم ما وغوښتل په پښتو ژبه تاسو ته دغه ویډیو جوړ کړم او ټکي په ټکي تاسو ته رسمي سند له لارې تاسو ته وړاندې کوم. بیا هم ډېره مننه دوستانو د ملاتړ څخه مننه. که چېرته نورو دوستان فامیل دغې څخه خبر نه کولی شي چې دغه ویډیو ورسره شریک کړي او که چېرته زما یوټیوب چینل یا نور سوشل میډیاګانې فالو کړم نو لا نورو ښایسته ویډیوګانو د خاطره ما سره پاتې شئ زما چینل سره پاتې شئ. السلام علیکم ښه شئ.